په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته داشبورډ در وښیم. ما د دواو د سکتور، البته په افغانستان کې چې د دواو د خرڅولو دغه پریکټیس کېږي یا د میډیکل ریپاند چې ډاکټر ته ورسي، ما د یو مثال جوړ کړی دی. دونه ما پکتیا ولایت انتخاب کړی، غزني ولایت مې انتخاب کړی دی او وردګ ولایت. دلته مې په تخمیني شکل باندې نمونه اچولي دي او د خلکو ډیټا مې اچولې ده. جنوري د اول د 2022 نه د جنوري د 4 پورې دا ډیټا ده د هر ولایت لپاره. صحیح ده. موږ به اوس وګورو چې څنګه داشبورډ جوړولی شو او د داشبورډ استفاده شي. د داشبورډ زه به تاسو ته دلته یو مثال درکړم. مثلا دغه داشبورډ دی، ما مخکې د دونه جوړ کړ چې په پکتیا کې څومره فروشات شوي دي، په غزني کې څومره فروشات شوي دي، په وردګ کې څومره فروشات شوي دي، په عموم شکل د هر ولایت هر فرد تاسو ته ښودلی شي چې هر نفر څومره فروشات کړي دي. او تاسو دا د یو منیجر یا د مدیر په حیث باندې استفاده کولی شي چې څوک تقدیر شي، څوک تقدیر نشي، چاته ټرینینګ ورکړل شي، چا سره اضافي کار وشي چې مثلا عاید یې زیات شي یا کار وکړلی شي. نو دغه رقم یو داشبورډ موږ جوړ کړو او دا د مدیرانو لپاره ډېر مهم دی. د دې په خاطر تاسو که په غونډ افغانستان کې مثلا میډیکل ریپاند لرئ په 34 ولایتو کې، دا ډېره سخته ده چې یو مدیر ټول ارقام وګوري. نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې موږ یو داشبورډ جوړ کړلی شو. راشئ یو داشبورډ به جوړ کړو د سره. نو اول قدم کې تاسو راشئ د هر ولایت لپاره دغه ډیټا مو چې برابره کړله، زه به یو عادي چارت جوړ کړم. انزرټ ته به ولاړ شئ. انزرټ ته چې ولاړلی تاسو به راشئ، دلته به کالم چارت انتخاب کړئ. ورځني فروشات فقط په عنوان کې به یو ځل ورکړئ پکتیا چې د تاسو نه ورک نشي. پکتیا دا هم چې انتخاب کړو، دا به د دو ځای کټ کړئ، کنټرول سی او یې به په دغه صفحه کې به واچوئ. دا بیا په خپل شکل په خپله په اتومات شکل باندې دا اپډیټ کېږي. په عین شکل تاسو به د غزني لپاره او د وردګ لپاره هم همدغه رقم ټیبلونه جوړ کړئ. وردګ دا به د ده کټ کړئ او یې به په داشبورډ کې واچوئ. دا هم چې دلې واچوه صحیح شو. د نمونې په شکل به تاته همدغه دوه وښکارو اوس. زه به دا نور ټیبلونه هم درته جوړ کړم. مثلا فروشات ما مجموعي شکل نیولي دي. ورځني فروشات د هر ولایت لپاره د سم فرمول مې استفاده کړې ده. نو تاسو به سم نوشته کړئ. سم د هر ولایت مجموعې به واخلئ، دا به وګورئ او بیا به غزني وګورئ. د دې دپاره به د سم فرمول استفاده کړئ. دا چې کله ټوټل هم ویاستو نو تاسو ته به دلته ټوټل راشي. صحیح ده. په عین شکل به تاسو د وردګ هم وګورئ چې د وردګ بیا خفه نشي چې موږ چارت چې راغلو موږ یې ونه ایستل کې. نو ښه دا د وردګ به هم کې وښیو. وردګ صحیح شو. وردګ چارت دی، دا به د دو ځای کټ کړو، یې به په دو ځای کې به واچوو. صحیح شو. دا هم چې واچوو د موږ 3 دانه چارتونه په دو ځای کې منظم شکل باندې راغلل. اوس به راشو موږ به د دو دغه فروشات سره مقایسه کړو. د 300 ولایتو فروشات مو اخیستي دي. بیا به انزرټ ته ولاړ شو. په انزرټ کې تاسو کتلی شئ بیا دغه 300 ولایتونه راغلي. صحیح شو. نو دا به هم کټ کړو د دو ځای، دا به دلې کېږدو، کنټرول وي به یې کړئ، دا فروشات شول. صحیح شو. بیا یې د دې په خاطر باندې چې تاسو مقایسه کړئ چې چا ښه فروشات کړي دي، یو نفر مثلا د هر ولایت نه باید تقدیر شي چې چا ښه فروشات کړي دي هغه ته باید جایزه ورکړل شي، مثلا د نمونې په شکل. نو د دو به تاسو دغه عنوان به ورکړئ څوک تقدیر شي. صحیح شو. دا هم چې کله انتخاب کړو دا ایکس دا به هم د دو ځای کټ کړئ، دا به راوړئ دو ځای ته. صحیح شو. دا هم چې راوړو په دغه خطونه وینئ د هر سیل یو خط معلوم دی، نو دغه خطو ته ګریډ لاین وایي. په ویو باندې به کلیک کړئ، ګریډ لاین ته به راشئ، دا به د منځه یوسئ. صحیح شو. اوس دغه شو یو داشبورډ. یو ډېر عادي کار دی. تاسو کولی شئ په اډوانس شکل باندې پیوټ ټیبل او یا د غټ فرمولونه استفاده کړئ، مګر دا یو عادي شکل باندې چې یو عادي یو مدیر هم کولی شي د دونه استفاده وکړو. مثلا تاسو د افغانستان په ټولو ولایتو کې فروشات لرئ، په آخر د میاشت کې تاسو ته دغه رقم ګرافونه ایستلی شي په اتومات شکل باندې چې تیار ټیبل هم ورته جوړ کړی. نو اوس راشئ د نمونې په شکل فرضاً په پکتیا کې دغه احمد $90 فروشات کړي دي که نه. زه به بیرته راشم پکتیا ولایت ته، د احمد فروشات به زه مثلا ډېر کړم، نه پوهېږم احمد چېرې دی. احمد دلته $90 دی. مثلا د احمد فروشات به زه $1000 کړم. $1000 به کړم. راشئ اوس وګورو
کړي ځای په ځای د احمد فروشات $1000 شول. نو دا په اتومات شکل باندې اپډیټ کیږي. دا کړلی شئ چې تاسو د ټولو ولایتونو سره لینک کړئ او تاسو ته به هره ورځ مثلا ته په کابل کې یا په غزني کې هر چېرې چې دفتر دی په مستقیم شکل به ټوله ډیټا درته اپډیټ کیږي. نو او د میاشتې په آخر کې یا د هفتې په آخر کې تاسو ته معلومیږي چې کوم نفر باید تقدیر شي. مثلا دغه نفر چې $90 فروشات یې کړي دي په دې ځای کې دا باید د وظیفې نه وایستل شي. د دې په خاطر باندې چې دا ښه پرفارمنس یې نه دی. یا فرضاً دغه نفر چې په دې ځای کې په وردګو کې فروشات کم کړي دي یا هغه نفر چې په پکتیا کې مثلا تر ټولو ډېر فروشات کړي دي دوی ته باید کومه جایزه ورشي. $100 مثلا جایزه ورکړي. هغه څوک چې په دوم لیول کې دي مثلا د وردګو دوم لیول فروشات دي مثلا د غزني دریم لیول دي دریم لیول جایزه ورکړل شي. نو تاسو کولای شئ دا د خپل ټیم د مدیریت لپاره د خپل ورځني کارو لپاره یو دغه رقم داشبورډ جوړ کړلی شئ. کوم پوښتنه وي پوښتنه وکړئ. زه به بیا په اډوانس لیول باندې هم کړلی شم د تاسو څخه پیو ټیبل یا فورمولونه چې ورته اچول کېږي د هغو د طریقه هم زه تاسو ته داشبورډ جوړ کړلی شم.